اوکې جی بسم الله الرحمن الرحیم. امید دی چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به پټ یئ او د ژوند په مزو کې به یئ. د کلاس 9 نمبر چپټر مو شروع کړی و، نو په هغې کې زیاتره ملګرو وي چې دا کمپلیټ کړه، نو راځئ چې سټارټ پرې ووایو. ښه هغې خو مونږ تقریبا یو لیکچر کړی و، خو دویم نمبر لیکچر دی دا، او کتاب کې ټاپک دی ترانسپورټ ان پلانټس. څه ټاپک دی؟ ترانسپورټ راځي پکې، ترانسپورټ ان پلانټس. اوس ماته دا نه وایي چې ترانسپورټ څه ته وایي او دا شی څه ته وایي، ځکه دا مو الریډي ډسکس کړی دی. خو زه خیر زمونږ کار دغه دی، نو بیا به یو پیر ووایو. ترانسپورټ څه ته ویل کېږي؟ مونږ ویلی وو یو خو دا ترانسپورټ دی، دا ګاډي چې دی یو ځای نه بل ځای ته ځي. خو په بوټو کې یا په هیومن باډي کې دننه چې څومره ترانسپورټ کېږي نو هغې کې ګاډي واډي نشته دی. دې کې د ترانسپورټ مطلب دا دی چې خوراک د یو ځای نه بل ځای ته ځي په جسم کې دننه، دقې ته ویل کېږي څه شی؟ ترانسپورټ. نن دی ترانسپورټ ان پلانټس، یعنې په دې بوټو کې چې کوم فوډ دی، خوراک، واټر دی، دا خو به هم دننه وي که نه، بوټی ژوندی دی که نه، نو دې کې د بوټو کې د خوراک د اوبه چې دی دا څنګه د یو ځای نه بل ځای ته ځي. دا خو لا وروستۍ خبره ده، د دې بوټي ته لا اولنۍ خبره دا ده چې دنده کېږي دا واټر څنګه یا سالټ شو، دا فوډ د کوم ځای نه راځي. دا خیر مونږ ویلی دی چپټر نمبر 7 کې، خو دا واټر او دا سالټ د کوم ځای نه بوټي ته راځي، په دې باندې ځان پوه کوو. ټیک شو؟ absorption of water and salt. absorption of water and salt. چې دا واټر او دا سالټ دا څنګه جذب کېږي، یعنې د بوټي ته دا څنګه ننوځي. اصل خبره دا ده، دغې باندې خبره کوو. نو دې خوا ګورئ موږ سره، د مثال په طور باندې یو بوټی دی، څه دی؟ خیر ونه ده ځه، دا پکې ته زیلې دي، دا پکې ته ځمکه شوه، پاڼه شوه پکې ته ده. نو دا یو ونه ده، دې ونې ته اوبه څنګه راځي دا خبره کوو. نو د دې بوټي موږ سره دي زیلې، او دا زیلې موږ سره ټچ دي د خاورې سره، او په خاوره کې موږ سره دي اوبه. نو دا زیلې د دغه خاورو نه دا اوبه څه کوي؟ راخلي او په پورته یې چې دی دیکه کوي، په پورته یې چې دی سپلای کوي، لیږدي. دومره خو به تاسو ته پته وي که نه چې لکه یو بوټی اوبه د کوم ځای نه راخلي، د ده خو څه خوله یا څه شی نشته دی زموږ شانتې چې ګیلاس په سر راواړوي وڅښي، خو دې په زیلو باندې اوبه څه کوي؟ جذب کوي. خو تاسو د بایولوژي سټوډنټان یئ نو تاسو به لږ شانته کې دا ډیپ اوس دې ته ځئ چې دې څنګه د اوبه جذب کوي، پراسس څه دی، عمل څه دی. نو په دغې باندې خبره کوو. د دې لپاره به تاسو یوه زیله راولئ. څه به راولئ؟ زیله. په دې مونږ خو پوه شوئ چې اوبه او سالټ د دواړه جذب کېږي د روټ په ذریعه. نو اوس راځئ چې د روټ لږ شنت کې ته زوم کړو په مایکروسکوپ باندې او وګورو چې دې کې دننه څنګه سټرکچر دی د دې، ځکه د دې انټرنل سټرکچر به اول پېژنئ نو هله به تاسو ته پته لګي چې د ابزارپشن څنګه کوي د واټر او د سالټ. دا روټ مونږ راواخیسته او څه کړو؟ زوم کړو. چې دا زوم کړو نو راشه پکې ته ځنه بله دنیا وه. دا چې مونږ زوم کړو نو لاول نه داسې یو لیر په نظر باندې مونږ ته راغی. ټیک شوه؟ ګورئ دې خوا زه به ویډیو سټاپ کړم چې زر زره یې دغه کړو که نه، ځکه لږ ټایمه لي. ښه جی
نو کله چې ما زیله روټ دا لږ شین کې د زوم کو په مایکروسکوپ باندې نو په هغې کې دننه موږ ته داسې یو بله دنیا په نظر راغله. اوس په دې منځ تاسو پوه کوم دې کې داسې یو سیلو داسې یو لیر یې جوړ کړی په دې خوا دا ګورئ دقې ته ویلی کېږي اپیډرمس. اپیډرمس د زیلې چې کوم بهر ته لیر دی د سیلز هغې ته څه نوم ویلی کېږي اپیډرمس. بیا ورپسې دا لیر چې کوم دی دا غټ غټ سیلن چې دي دې ته ویلی کېږي کارټکس. څه نوم ورته ویلی کېږي کارټکس. بیا ورپسې دا یو لیر دی نو دې ته ویلی کېږي انډوډرمس. د اپیډرمس دی دا انډوډرمس دی. څه شی دی انډوډرمس. دې پسې بیا یو بل لیر و دا سیلونو سیلز دي دا دغه لیر ته ویلی کېږي پیریسایکل. نومونه باید ځان سره یاد ساتئ. او ورپسې دلته کې ته دی زایلم. څه دی زایلم دی. د زایلم کار څه دی اوبه وړل په پورته خیژول یا د یو ځای نه بل ځای ته چې اوبه ځي په بوټي کې هغه په دې زایلم باندې ځي. اوس تاسو مکمل پرې پوه ومه. زیله مونږ وویل چې یو بوټی د ځمکې نه چې اوبه جذب کوي هغه د زیلې په ذریعې سره دغه کوي. خو څنګه یې دغه کوي نو د مونږ دې دپاره د زیلې انټرنل سټرکچر چې دی هغه سټډي کړو. چې هغه مونږ سټډي کړو نو د هغه څه داسې شانتې شکل وي د داسې غونډ منډ وي ځکه زیله خو غونډ وي که نه داسې دا سیلونه داسې راغلي داسې جدا داسې وي داسې په منځ کې ټولو کې څه دی زایلم دی. دا خو مونږ وخت شارټ دی نو ځکه داسې لږ شانته کې هغه تاسو ته ووایي. اوس دې سیل باندې که تاسو دې لیر کې تاسو خیال وکړئ نو داسې بهر ته یو څیز راوتی دی اکسټنشن یو څیز داسې غټ شوی غوندې دی. نو دا څه شی غټ شوی دی دا اصل کې دغه اپیډرمس سیل دی خو لږ شانتې څه دی غټ شوی دی. بیا مونږ ته دا په نظر باندې راځي دې ته مونږ روټ هیر وایو. څه ورته وایو روټو هیر. دا به زیله باندې هغه واړه د ویښته مقدار دی چې دی نو زیله یې دقې ته څه ویلی کېږي روټه هیر ورته ویلی کېږي. اوس مونږ سره دا چې کوم لیر دی د زیلې د اپیډرمس دا مونږ سره د زیلې سره ټچ دی. دا اپیډرمس لږ شانته کې سټیکي دی. څه دی سټیکي مطلب دا دی چې دا نښلي د څه سره نښلي د څه سره نښلي د سایل سره. د دې د سایل سره په خاورې سره څه دی نښتی لیر دی. دغه شانتې دا روټ هیر هم دی. د روټ هیر نور څه کار نه دی خو دې موږ سرفیس ایریا سیوا کوي. څه کوي سرفیس ایریا مطلب دا یو سیل دی دی به ډېر ځای نه وي که نه دا چې بهر ته چې راوتی دا نو ښکاره خبره ده دا غټ دی نو د دې سرفیس ایریا موږ سره څه ده سیوا ده. نو د دې سرفیس ایریا څه ده سیوا شوه نو دی به ابزارپشن ډېر کوي. دی به لږې اوبه جذب کوي خو دی به څه کوي ډېرې به جذب کوي. دا د روټ هیر کار دی. اوس پې تاسو نور چې دی پوه ومه ټیک شوه. دلته کې ته موږ سره د واټر مالیکیول H2O څه دي ډېر شي H2O پرتې دي په خاوره کې دا خاوره ده که نه دې ځای کې موږ سره H2O کمی دی دلته H2O کم دی دلته H2O سیوا دی. د دې ځای نه به خود به دا اوبه راځي داسې دلته د یو پراسس په ذریعه د یو عمل په ذریعه چې هغې ته موږ آسماسیس وایو. آسماسیس دا موږ ویل دی په 4 نمبر چپټر کې. آسماسیس څه ته وایي چې کله د هایر کنسنټریشن نه اوبه لوور کنسنټریشن ته ځي نو دقې ته ویلی کېږي څه شی آسماسیس. دلته اوبه سیوا دي دلته کمې دي د سیوا نه به راځي اوبه چېرته دې لږ ځای ته. په دې سیلونو کې صرف یو شی سیوا دی هغه دی سالټ پکې څه دی سیوا دی. دلته بهر غاړې سالټ ان کیس کم شو نو دا اوبه راشي څه چېرته دې ځای ته دننه نو اوبه خو دې ځای ته راغلی ټیک شوله په کوم پراسس باندې د آسماسیس په پراسس باندې. اوس به دا اوبه داسې راشي دا ورپسې چې کوم لیر دی د کارټکس مثال دې ځای کې داسې دا را روان شوې د کارټکس نه داسې په دې خوا راغلی دې ورپسې انډوډرمس ته څه شوې راورسېدې. دې ځای ته چې کله راورسېدې ورپسې پیریسایکل دی نو پیریسایکل ته به راشي اوبه داسې د پیریسایکل نه هم د پیریسایکل نه چې راوختي نو ورپسې ډایرکټ موږ سره څه دی زایلم دی.
نو اوبو زن زایلم ته څه کو راورساو. اوس به د دې ځای نه چې دی اوبه چې دی خیږي په پورته، دا خو زیله وه که نه، په دې ځای نه به اوبه چې دی په پورته نور بوټي کې نورو حصو ته چې دی خیږي به. نو دا داسې یو پراسس دی، خو په دې کې ګران هېڅ هم نشته دی. ښه ورته وګورئ، دا د زیلې انټرنل سټرکچر دی. یو دا ځان سره یاد ساتئ چې اوبه د دې ځای نه دې ځای ته لاړې په کوم پراسس باندې، نو هغه دی اسماسیس. څه پراسس دی؟ اسماسیس. د اسماسیس په ذریعه باندې اوبه څه شوې د دې ځای نه دلته کې ته راغلې. په دې خوا خو بیا بلکل اسان دی. دې ځای کې روډ هیر دی. روډ هیر څه ته ویلی کېږي؟ نو ګورئ دې خوا دا مثلا اپیډرمس یو سیل دی خو لږ غټ شوی دی. د ده د غټېدو کار دا دی چې مثال دا سیل لږې اوبه جذب کوي، نو دا لږ غټ دی، د دې به اوبه ډېرې جذب کوي، نو د سرفیس ایریا څه کړه؟ سیوا کړه. بله خبره دا ده اپیډرمس چې کوم لیر دی دا سټیکي دی. سټیکي مطلب دا دی چې دا نښلي، دی د خاورې سره څه یي؟ نښتې یي. نو دغه شانتې دې اوبه څه کوي؟ جذب کړي. او دا بیا په دې خوا داسې راشي د زایلم دی، او د زایلم نه بیا په پورته اوبه څه کړي؟ وخیږي. زایلم کار دا دی چې دی په بوټي کې اوبه اوړي راوړي. نو ابزارپشن آف واټر زما چې څومره خیال دی نو پوه شوي به یې په دې باندې. پاتې موږ سره څه شی شو؟ سالټ پاتې شو. څه پاتې دی؟ سالټ. اوس په بوټي کې د سالټ کمی راغی، نو دوی به د سالټ څنګه پوره کوي؟ په دقې باندې خبره کوو، یو لیکچر بیا نن مکمل کېږي. صحیح ده؟ دلته ما تاسو ته ووایي چې د دې سیلونو سره سالټ ښه په واټر مقدار کې دی، ښه په ډېر مقدار کې دی. دلته کې د بهر غاړې هم څه دی؟ سالټ شته. دا په دې دغه کې څه دی؟ سالټ دی. اوس دلته کې سالټ ډېر دی او دلته کې سالټ کم دی. د کم ځای نه خو دغه ډېر ځای ته نه ځي، نو د دې لپاره دی له اول نه خو دی دلته نه راځي. ټیک شوه؟ ځکه چې دلته الریډي موجود دی، سالټ شته دی. نو داسې چلو کې دا اپیډرمس په زوره باندې د لاسه رونیوي او وردنده کړي. نو دی چې دی په زوره باندې دنده کوي، خو د ده څه انرژي خرج کېږي که نه؟ د ځانه خو ونه شو، خو په زوره باندې. نو په زوره چې سړی یو کار کوي خو په هغې کې د یو کس انرژي خرج کېږي، نو د ده پکې د انرژي خرج شوه. چې انرژي په کوم پراسس کې خرج کېږي نو هغې ته موږ وایو اکټیو ټرانسپورټ. اکټیو ټرانسپورټ مطلب دا دی چې دا سالټ د دې ځای نه دې ځای ته ټرانسپورټ شوه، خو اکټیولی مطلب دا دی چې انرژي پکې د څه شوه؟ خرج شوه. نو دغه شانتې دی د سالټ څه کوي؟ ابزارب کړي او بیا چې دی نو په پورته چې دی دا خو لیږي. دا سالټ چې دی دا داسې نه دغه کېږي. ګورئ دا ځان سره یاد ساتئ چې سالټ اصل کې حل شوی، ډیزالف شوی د واټر سره، نو ځکه چې دی دغه کې که نه هسې سالټ چېرته دغه کېږي؟ ابزارب کېږي. ټیک شوه؟ په واټر کې ډیزالف وي، نو دی چې واټر ډیزالف دغه کوي ابزارب کوي، خو هغه کې سالټ هم دننه شي. خو چې کله اوس په واټر کې مثال سالټ سیوا دی او دلته کې ته هم سالټ شته دی، نو په زوره باندې دی دنده کوي. ټیک ده؟ انرژي پکې ته خرج کوي. نو زما امید دی چې لیکچر کې خو نور داسې خاص څه شته دی نه، په دې باندې به تاسو پوه شوي یې. خو چې صاحب دومره درته پته شي یو بوټی چې دی که نه دا د واټر او سالټ دا څنګه ابزارب کوي؟ نو د زیلې په ذریعې سره. دا خو ماشومان د درېیم په کلاس کې څلورم په جنرال نالج کې هم دا خبرې شته دی، خو پای کې دا پراسس نشته دی چې د زیلې دنده سټرکچر څنګه دی. نو تاسو ځان ته وګورئ او بې اله یاد کړئ، ځکه چې دا ستاسو لپاره لازمي دی چې تاسو به یادوئ، کنې هغه خبرې خو ماشومانو له هم ورسي. نو زما امید دی چې پوه شوي به یئ. مله اجازت راکړئ د لوی الله په امان.